متعلق سے مختصر واقعہ در بیانو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نوسیو او دا حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ بچے دے دا حضرت علی سے ابزوی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دوار ورونو سرا مشر حضرت حسن رضی اللہ عنہ او دویم نمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوار سرا دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد محبت دا پیدایش نمخ کے جدی لا پیدا شوی نو یو جنه دا یو زنانه دا دا حارس لور اغا خوب لیدغی او پیغمبر علیہ السلام لرالا وی دا خدای پیغمبر یو دیر خطرناک خوب ملی دلی دی. نبی علیہ السلام ورطو فرمائل او ایسا خوب دلی دی وی دا وینا قابل ندی ما دیر خطرناک خوب لی دلی دی چی اغا ستاسو مخ که دا نشم ویلی او ستاسو پا حق که میں دیر دا خطر خوب لی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چی او آیا اغیوی دا ما پی جبا نخوزی نشم ویلی. نبی علیہ السلام مجبور اکلاوی نخام خاما تا او آیا وی خانو ما خوب اولی دا چی ما ستا دا وجود نا دا غوخی یو ٹوٹا را پری کردی دا ستا دا وجود نا می دا غوخی یو حصاو یو ٹوٹا پری کردی دا. پیغمبر علیہ السلام مسکیشو وی دا خطا دیر خشتا خوب لی دی دیر مزیدار خوب دی لی دی وی ما خو سیب وی چی دیر دا یری خوب دی وی نا مزیدار خوب دی وی دا خوب تعبیر دا دی چی زمان دا اولاد چکم دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا اغیب بچی با پیدا کی گی او ستا غیق کی با پیدا کی گی او ستا غیق لبرازی دکا چی دا زمان دا غوخی ٹوٹا دا اولاد دا انسان دا پارا دا غوخی او ٹوٹای او دا انسان دا زلق قطرائی نو دا زمان دا غوخی ٹوٹا دا او دا فاطمه رضی اللہ عنہ اولاد بکیگی بچے بکیگی ستا غیق کے او تب دا غیق لکا دا دائی غند خدمت کے یو سو روز پسو مقا خوب رشتون شو ام اقا دا حارس لور دا حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ دا غا ولادت تماشو مغا خدمت اغیو کو او حضرت حسین رضی اللہ عنہ خدای پاک دا غی پاک کی پیدا کو او بیا دا غی دا حارس لور دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خدمت کردی. پیغمبر علیہ السلام تا چکل معلوماتو شو او ورپس زیر الار دا خوشحالے کہ خدای پاک فاطمه رضی اللہ عنہ لبچے ور کردی نو فوراً نبی علیہ السلام فاطمه رضی اللہ عنہ کرر آگے اور آتلو سرے دا معشوم روچت کا پخپل غیق کی انہی وہ او پیغمبر علیہ السلام والا پخپل خلا مبارک بانگ ہوئے لکہ دا مسلمان طریقم دادا یو معشوم پیداشی سمر جزر کی گی نو خیق وقت والا بانگ ویل پکار دی او پغس وقت والا اقامت ویل پکار دی دا چکم زمون بانگ دی و دا من کم بانگ وایو اللہ اکبر نتر لا الہ الا اللہ پونے. بعض خلق پکی دا حی علی الصلاة و حی علی الفلاح نوی دا غلط خبر دا پورا بانگ چی سنگ تا دا مانزه دا پاروے او پورا اقامت چی سنگ تا دا مانزه دا پاروے دا بانگ او دا اقامت پا معشوم لوے او پا زورا بے وطوے خیق وقت کے بانگ او گس وقت کے اقامت او بعضی دا منگا محدثین و حضراتو یو آیت ویلے دے چی آخر کے دا آیت و سرو آیا انی اعیزها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. دا کم وقت کے جی حضرت مریم علیہ السلام پیدا شولا نو دا آیات اغیتا ویل شویو دا الفاظ ویل شویو چی اے خدایا دستا پزاد باندے دا دے مریم او دا دے دا بچی دا شیطان نا پناہ غوارم چی دا دا دے بچی خدا دا شیطان نا محفوظ اساتی. علماء لکی جی دا آیت ویل مستحب دی دا دے وطاوئی او که الکی که جنیوی خو انی اعیزها باوے دیکھے وطا ترمیم و تبدیلی بنکے لکی بدارا ولی چی خدای دا معشوم پیدا شو دا 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 بچوز امان غوارم دا شیطان نا چی خدای پاکے خدای استا پداد دا شیطان نا محفوظ شی. دا دا خیق وقت بانگ و دا گس وقت اقامت دا یو مسنون دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا. نو دا دوارو جہانو سردار راغی علوم بی بانگ و اقامت نبی علیہ السلام ورطاوی بانگ و اقامت نفس نبی علیہ السلام خپل خلا مبارک کی او کجور خوش تکلا زمون خلق وته گوٹی وای دا مسنون دی ګوره مستحب دی یو خلا مبارک کی کجور خوش تکلا او هغه کجور د حضرت حسین رضی اللہ عنہ په خلا کې خودا هغه اور ولا اوسم دا طریقه چې یو معشوم پیدا شي کاله کې جنیوي نو دا غي د پارخه طریقه دا چې یو کجوره یا یو خوک شي یو نیک انسان له یو عالم له یو پاک سړی له یو سا چې هغه په خپل خله کې علم لون کې او بیا هغه کجوره او هغه خوک چې دغه معشوم له ورکا چې لومبي د وجود ته دغه نیک انسان یا دغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي نو دا هغه د پاره د برکت شي. زمون خلق دې سون دارو توجه نه ور کوي نه د معشوم د بانک خیال ساتي او نه د معشوم د ګوټي خیال ساتي
وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي ده یو سی به یې خوله کې خوشته کي او بیا به هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کېږدي چې د هغه هغه لاړې لومبی ده د خېټې ته ننوځي دا یو طریقه ده د مسلمانۍ نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړو او حضرت حسین یې راواخېست او په خپل غېږ کې کېنو او بیا نبی علیه السلام ورته دعا وکړله حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس یې حضرت فاطمې رضی الله عنها ته حواله د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و دومره مینه یې وه د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناست دی دغسې تقریر کوي او دا حسن او حسین دواړه را روان دي خشته مزېدارې جامې اغوستې دي په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري ځکه واړو نبی علیه السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر شپږ یوه کاله و نو د ډېر لږ عمر ترې پاتې شوي دي نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو یو یې په غېږ تقریر یې بلکل بند کړ یو یې غېږ کې ونیو بل یې غېږ کې ونیوه یو یې په دې یو خپه کېنو بل یې په دې بله خپه کېنو یاره وایي خدای رښتیا ویلي دي الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایښت دی د انسان دپاره یو لوی مصیبت دی یو لوی ازمایښت دی وایي ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته راننوتل او ډغر یې والې ویړه مې ټینګ نه کړی شو ورمنډه مې کړې دواړه مې روچت کړل دا د نبي علیه السلام دواړو سره محبت او مینه تر دې حده پورې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به رالل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو خو ماشومانو او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نو اوچتو تر څو چې به دا ماشومان په خپله نو کوشوي ولې په دې به یارېده چې هسې نه د سر روچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي دا خوږ نه شي دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره څومره مینه څومره محبت او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خپل ماشومان بچي نارینه اولاده نه لې پایېدلې چا یو کال چا یو نیم کال چا شپږ میاشتې د پیغمبر علیه السلام درې زامن یا څلور اختلاف پکې شته دی دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي نو خپله د نبي علیه السلام نارینه اولاد نو دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچي دا گویا کې د نبي علیه السلام نوسیم او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګران لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې ډېر محبت او مینه به نبي علیه السلام دواړو سره کوله یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی یو صحابي والا مخې له راغی نو حضرت حسن ته ویې هلکه په ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې په ډېر عجیبه شاه سوه ډېر عجیبه مرکب دې مونتی دی عجیبه سورلی باندې سورې لکه ستا سورلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی په پیغمبر علیه السلام سورې وی نعم المرکب هو هلکه په ډېر عجیبه سورلی سورې خشته مزېداره سورلی باندې سورې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو وی و نعم الراکب هو وی سورلي هم ډېره مزېداره او خشته ده خو شاه سوار هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی کم چې د پاسه سور دی هغه هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی نو دا د نبي علیه السلام غیر اختیاري محبت د دواړو بچو سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو دا دواړه ماشومانو او ابوبکر رضی الله عنه به دواړو سره ډېره خصوصي مینه کوله ډېر محبت به یې ورسره کو او چې کله به ابوبکر رضی الله عنه دا دواړه ماشومان ولیدل نو هغه به هم روچت کړل او ښکل به یې کړل خو د دې عمرونه ډېر ماشومانو او کمو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانې نه پس بیا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شروع شو بیا هم دا ماشومانو یو ځل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب سره حضرت حسن رضی الله عنه ولاړ دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پې راغی نو عمر فاروق ورته په خندا شو ورته وی زما د قسمی بأبي شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم وما هو شبیه بعلی وی زما د قسم په خدای وي زما د قسمی چې دا ماشوم د علي په شان نه دی د نبي علیه السلام په شان دی دا د پیغمبر علیه السلام په شان دی او خدای پاک پیدا کړم داسې چې د نامه نه پورته عیسه کې د پیغمبر علیه السلام سره حضرت حسن
د هغه په شانتې و د هغه په شکل و د نیم نوم نه پورته د پیغمبر علیه السلام چې کوم شکل و خدای هغه حسن له ورکړی او د نبي علیه السلام د نامه نه ښکته چې کوم شکل و خپې یا پنجې یا خپې مبارکې یا کونډۍ مبارکې دا شکل خدای پاک حضرت حسین له ورکړی نیم شکل د پیغمبر علیه السلام په یو نوسي تقسیم شوی دی نیم شکل خدای پاک د پیغمبر علیه السلام په بل نوسي تقسیم کړی دی دا هغه انتهایی محبت او مینه تر دې حده پورې چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی منبر باندې ناست دی او تقریر کوي حضرت حسین رضی الله عنه د هغه ځای نه رامنډه کړې او عمر فاروق امیر المؤمنین دی بادشاه دی د مټې کلک ونیوه ورته وایي دا زما د پلار د منبر نه راکوز شه د خپل پلار په منبر کښېنه دا خو زما د پلار منبر دی ته په دې ناست دی راکوز نه دی نو د خپل پلار منبر چې ته وګوره او په هغې باندې کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی خلک هم ویارېدل چې خدای اوس به ورته څه وایي هغه روچت که په هغې کې ونیوه وی یقینا په ژړا شو ورته وی یقینا چې دا ستا د پلار د نبي علیه السلام منبر دی خو وی زما د پلار منبر نشته کم خوا لاړ شم زما د پلار منبر نو همدا منبر ستا د پلار دی او ته لایق یې ستا پلار لایق دی چې په دې منبر باندې کښېني دا به ورسره هغې خپل محبت او مینه کوله یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی صحابو به دومره قدر کو د دې دواړو ماشومانو ولې هغې ته پته وه چې د نبي علیه السلام دې دواړو سره انتهایي محبت او مینه ده په لاره روان دی نو ماشومانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو ډېر بهادر او ډېر زیات هغه د اسلام هغه رعب و پکې خلک به ترې یېرېدل خلکو یره خو څه کوي چې نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې ناست دی دا ماشومان تمبل وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی هماغسې هغې تمبل و ورپسې حضرت علي صاحب راغی هماغسې ماشومان لګیا دي هغه خپله ډمامه وی تمبل وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه ماشومان وتښتېدل تمبل یې وتښته نبي علیه السلام عمر ته وی عمره وی چې ته کوم ځای ته راشې نو هغه ځای نه شیطان هم تښتي او ته چې په کومه لاره ځې نو تا سره شیطان هم په هغه لاره یو ځای نه ځي شیطان هم در نه تښتي دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه له د دین غروب او دبدبه ورکړې وه نو په لاره روان دی ماشومان لوبې کوي حضرت حسین رضی الله عنه هم پکې دی چې خلکو عمر فاروق دی ماشومانو ولیده نو ټول ماشومان وتښتېدل حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرېد هغه ونه تښتېد او ماشومانو ته چېرته تښتې وی امیر المؤمنین را روان دی هله منډه که تښته مونږ ونه وهي مونږ خو لوبې کوو بس کارونه کوو حسین رضی الله عنه ورته وی دا خو امیر المؤمنین نه دی دا زمونږ نوکر دی راځئ دا خو زمونږ خادم دی زمونږ نوکر دی دا امیر المؤمنین نه دی زمونږ نوکر دی نو چا بیا راځئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ور منډه کړې او حضرت حسین یې په غېږ کې رونیوه وی ووایه تاسو وی علي صاحب رضی الله عنه دغه مقام کې راغی ورته وی امیر المؤمنینه مه خفه کېږه خیر دی ماشوم دی پوه نه شو ورته وی نه دا ماشوم به زه بوزم او ده چې دا کومه خبره کړې ده د دې به لیکل او دسخط علم ده څو وی ماته هغه هم پریشانه شو چې یاره دا خو یقینا د امیر المؤمنین په حق کې لږ ښه خبره ونه شوله ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه طور خپل امیر جوړ کړی دی امیر المؤمنین دی علي صاحب ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خفه کېږه ماشوم دی وی نه زما د قسم په خدای وي که مې پرېښود هله به یې پرېږدم چې دا دسخط ماته وکړي چې دا کومه خبره یې وکړه بس خلک هم حیران شو حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچې ولیکه چې عمر زموږ نوکر دی دا فورا ولیکه او دسخط ورته وکړه خلکو وی زه ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي غصې اخیستی دی چې لیکل یې وکړل حضرت حسین خو ماشوم دی او وی لیکل چې امیر المؤمنین عمر دا زما نوکر دی او لاندې مې بچې دسخط ورته وکړه دسخط یې ورته وکړه ښکلی کوې زه اوس بچې ته مې دې له نه وې راوسته چې زه تا له سزا درکړمه چې تا ما ته نوکر وې بلکې دا زما وصیت دی چې زه کله مړ شم او کله ما په قبر کې ښخ کې نو دا کاغذ به زما په سینه د پاسه ایږدی دا به زما په سینه د پاسه ایږدی او ولې که ماله د مرګ فرشتې راشي او ماله خدای راشي او ما نه تپوس وکړي چې عمره تا څه عمل راوړی دی څه نیکي دې کړې ده نو زه به ورته دا خط ورکړم چې یا رب العالمینه ای خدایه زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر که رواني کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي نو زما د رواني تپوس د حضرت حسین نه وکړي ما نه د هغې تپوس مه کوئ ممکن ده چې د دې حسین رضی الله عنه د دسخط د وجې نه خدای پاک ما وبخي او ما ته معافي وکړي دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه د بدر چې کوم شهدا و د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه
2,000 روپۍ تنخوا مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي پلاران بدر کې شهیدان شوي دي 2,000 روپۍ د بیت المال نه تنخوا وه حضرت حسن او حضرت حسین له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړې وه خلق ورته وی دا ولې ورته وی نه د صحابه او بچي هغې له 2,000 تنخوا ده نو د نبي علیه السلام بچي د هغې نه بهتر دي چې هغې د هغې نه ډبل تنخوا مقرر کړه او وی که ما نه خدای تپوس وکړي نو زه الله ته د قیامت پر ورځ دا ویلی شم چې خدایه ټیک ته چې ما دې له تنخوا زیاته ورکړې ده لیکن د نبي علیه السلام د خاطر نه زه دا حق ګڼم چې د دې حق د ټولو صحابو د بچو نه زیات دی دا د صحابه هغه محبت او مینه وه د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما سره لیکن دې غریبانانو باندې وروستو ډېر لوی ابتلاءات رالل او ډېر لوی مصایب او مشکلات رالل او هغه مصایب او مشکلات هم د حق په وینا کې او د باطل په مقابله کې رالل یعنې دنیا ته خدای پاک دا ښیي چې ګورې څنګه چې د بني اسرائیلو پیغمبرانو او د حق په خبره کې د باطل په مقابله کې هغې ته شهادتونه نصیب شوي دي او هغې په اره باندې اره شوي دي او د هغې نه سرونه پرې شوي دي د بني اسرائیلو د پیغمبرانو نه نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بچو او د هغې اولاد هم د حق دپاره د خپل سر قرباني ورکړي او د هغې اهل بیت او خاندان هغې هم د حق دپاره او د باطل په مقابله کې د خپل سر نه دنګلي د هغه قرباني ورکړې ده رونو خبره اوږده ده زه به یې مختصره کړم د حضرت معاویه رضی الله عنه د زمنه پس د هغه زوی دی یزید هغه بادشاه مقرر حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند کې د خلیفه مقرر کړ او عامو خلکو ورسره بیعتونه وکړل لکه اوس چې دې زمانه کې خلک چاله ووټ ورکوي هغه زمانه کې به بیعت کېده یو سړی به راته او بادشاه له به د خپل لاس ورکو چې زه ستا اوټر یم به زه ستا حمایتي ما او ما د خپل اوټ تاله درکړه د خپل لاس مې تاله درکړه او که په خپله به یو سړی بادشاه ته نشو رسېدلی نو چې د بادشاه به کم قاضي و یا به ګورنر و یا د هغه والي به نو خلک به تلل او هغه له به یې خپل لاس ورکو یزید چې کوم وخت کې خلیفه مقرر شو یزید ته پته وه چې 2 کسان دي چې هغې ما له لاس نه راکوي هغه 2 کسان ما سره بیعت کول نه غواړي ما سره بیعت نه کوي 2 کسان دي یو په هغې کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او یو په هغې کې حضرت حسین رضی الله عنه ځکه دا بل لور حضرت حسن د ده نه مخکې هغه غریب هم شهادت ته رسېدلی دی هم شهید شوی دی د ښځې په ذریعه ورته زهر ورکړی شوي دي او د هغې زهرونه هغه غریب ته شهادت میلو شوی دی نو حضرت حسین پاتې دی نو د مدینې منورې چې کوم ګورنر دی هغه ته یې خط راولېږه وایي داسې کار وکړه چې ته دا دواړه راوغواړه او د دې نه فورا زما دپاره بیعت واله او که دې له ما سره بیعت ونه کړه او دې زما خلاف روچت شو نو ممکن نه چې د ما خلاف دا خو د نبي علیه السلام اولاد دی اهل بیت دی نور خلک هم ورسره راپاسي ما دپاره یو مسله به جوړه شي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خو پوه شو هغه ته خو پته ولګېدله چې ما نه به اوس بیعت اخیستی شي او په زور به مې مجبوروي نو هغه خو د مدینې منورې نه لاړ او مکې مکرمې ته هجرت وکړو ځان یې محفوظ کړو او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کله بادشاه مدینې منورې ګورنر وغوښته نو د ګورنر نایب ګورنر سره مشوره وکړله نایب ګورنر دغې وخت کې مروان ابن الحکم ورته وی یاره دغسې د یزید خط ما ته را رسېدلی دی او وایي چې د حسین صاحب نه بیعت واله نو څه جل ورسره وکړم که دې بیعت نه کوي څه ورسره وکړم مروان هغه نایب ګورنر ورته وایي وایي داسې کار وکړه چې ری غواړه لاول ورته ووایه چې یزید دپاره دلته موږ سره بیعت وکړه که ویې که ښه پخه او که ویې نه کړې نو جلاد ځان سره ودروه سر ته قلم کړه چې خبره ختمه شي او که داسې در نه بچ پاتې شو نو مصیبت به جوړ شي هغه ورته ویل دا کار خو مانه نه کېږي زه خو د نبي علیه السلام په حرم کې او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د نوسي وینه تویول نه غواړم او زه د خپل لاس د نبي علیه السلام د هغه مبارک خشته ښکلې نوسي په وینه باندې سره کولم نه غواړم دا کار مانه نه کېږي حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته ورته ویې څنګه چل کې ما سره بیعت وکړه هغه یې ما له لږ مهلت راځه به څه مشوره وکړم ویې ډېره ښه د مهلت مې دله درکړه هغې مهلت نه هغه فایده واخېستو مکې مکرمې ته راغی مطلب یې دا و چې په مدینه منوره کې به اوس زما کسانه مدرېږي ده به مدرېږي جنګ به جوړېږي جګړه به جوړېږي ممکن ده چې هم د پیغمبر علیه السلام په دې کلي کې یو وینه توی شي دې وینې نه ځان بچ کول غواړم لاړ مکې مکرمې ته مکه مکرمه کې د یزید طاقت کم و عبدالله ابن زبیر هم موجود و رضی الله عنه هم د یزید مخالف و نور خلک هم مخالف موجود و خو نبی حضرت حسین رضی الله عنه سره د کوفې خلکو غداري وکړه او دا د یهودیانو سازش و
د یهود یو سازش و همیشه یهود مسلمانانو ته مختلفو طریقو باندې سکیمونه او سازشونه جوړوي د مسلمان لومبي دشمن او خطرناک دشمن دا ګورې یهود دي نن که امریکا د مسلمانانو په دشمنۍ کې لګیا ده نو دا هم د یهودو سازش دی د امریکې په سینټ باندې او د هغې په اهمو عهدو باندې یهودیان قابض دي دا چې اسرائیل ورته وایي که پاکستان کې دننه د اسلام خلاف کم سکیمونه جوړیږي او کم سازشونه جوړیږي د دې ټولو شاته که ته وګورې نو یهودیان ورته لا شاته ناست دي او یهود د مسلمانانو نه خپل زوړ انتقام اخیستل غواړي هغه انتقام چې پیغمبر علیه السلام یو وخت یهود د مدینې منورې نه ایستي بیا د خیبر نه وویستل او بیا عمر فاروق رضی الله عنه راوشړل او نن دا چې کوم د اسرائیلو دا لږ غوندې حکومت دی او لږ غوندې ځای دی د فلسطین په خوا کې دقه ځای ته عمر فاروق رضی الله عنه راشړلي دي نو دي هغه خپل هغه د مسلمانانو نه خپل انتقام اخیسته عمر فاروق رضی الله عنه چې کله فارس قبضه کړه عراق او ایران دا علاقې نو د دغې خلکو په اړه کې یو تو موجود و یاره مسلمانانو خو موږ سره ډېر لوی ظلم وکړو او زموږ علاقې قبضه کړله نو یهود رالل دې خلکو له او دې کې څه غلطې عقیدې را مخکې کړلې او د مسلمانانو خلاف یې سازشونو سکیمونه جوړ کړل دا د یهودو یو طریقې کار بهر صورت د کوفې خلکو کې هم دې یهودو کار وکړه یو د یهودیانو یو تنظیم دی هغې دا چل وکړه چې حضرت حسین رضی الله عنه ته خطونه ولېږل چې مونږ د کوفې خلک دا ستا د پلار د علي رضی الله عنه تابعدار یو او ستام تابعدار یو او د پیغمبر علیه السلام د خاندان او د هغه د نوسو د خپو خاورې یو ته فورا کوفې ته راشه مونږ به تا خپل بادشاه مقرر کړو مونږ به تا خپل امام مقرر کړو او یزید حکومت مونږ نه منو د مشورې شروع کړې حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو نږدې ملګرو سره حضرت عبدالله ابن عباس سره دارنګې نورو ملګرو سره یاره زه څه وکړمه خو حضرت حسین رضی الله عنه له هېچ هم د کوفې د تلو مشوره نه ورکړله یار یو به ورته وي عبدالله ابن عباس ورته وي ګورې زه درته دا مشوره نه درکوم کوفې ته به نه ځي وی د کوفې هغه غدار خلک دی چې ستا پلار هغې وجلی دی حضرت علی رضی الله عنه یې وجلی دی نو موږ یریږو چې ګورې تا بوځي او تا هم وجني پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي بل چاله به مشوره واخیسته هغې به م ورته وي چې ګورې موږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو لیکن د کوفې نه چې کوم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وه نو هغه خطونه تقریبا 2 مضبوطې تیلې ته ډکې شوې وې او هر یو خط کې ورته دا لیکلي چې ته فورا کوفې ته راشه د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار دي که ته کوم وخت راورسئ تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني ستا بادشاهي مني د یزید په مقابله کې تا له لاس درکوي څومره زر چې کیدی شي نو ته کوفې ته ځان راورسوه حضرت حسین رضی الله عنه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه ولېږه یاره داسې یوازې زه نه ځم لاول ګورم چې دا خبره حقیقت لري او که نه لري حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله عنه کوفې ته ولېږه چې کوفې ته ورغې 18,000 کسانو د هغه په کوفه کې استقبال او ټولو ورته ووایي چې ته حسین صاحب دې ولې نه راوستو ویل اول زه رالم چې حالات معلوم کړم صاحب بس خلکو نیغ بوتو او چې کوم د کوفې دارالسلطنتو د هغې چې کوم دارالخلافه وه هغې ته یې ورسو او ټولو خلکو سره بیعت وکړو وی مونږ د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې تا سره بیعت کوو د هغه خلافت منو او د یزید چې کومې غلطۍ شوې وې د یزید داسې نظام جوړول غوښتل یو شاهي نظام یې جوړول غوښتل هغه د شریعت د احکامو هېڅ قسمه پابندي قبلول نه غوښتل د صحابو او د پیغمبر علیه السلام د نظام څخه تحفظ یې نه غوښته هغه دا غوښتله چې بس زه یو شاهي سلطنتي زیمه زما نه پس زما زوی وي د هغه نه پس د هغه زوی وي او که څوک زما مخالفت کوي یا به پیسې ورکوم یا به د حکومت لالچ ورکوم یا به د وزارت لالچ ورکوم ځان له خپل یو شاهي سټیټ جوړول غوښتل صحابه کرامو دا چېرته منله هغې ووایي چې دا خو نبي علیه السلام چې کوم نظام راوړلی دی د قرآن او د حدیث کوم نظام یې راوړلی دی او هغې دپاره د بدر او د احد او د خندق غذاګانې شوي دي او د نبي علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي دي اوس هغه نظام ته کوم ځای ختمولی شي او د هغې دپاره به موږ حتی لوسه چې څومره مضبوطه مقابله به کوو خو به هر صورت زور چې کوم وخت راشي نو خلک بیا غلي شي د زور د مخې بیا هېڅوک هم غږ نشي کولی د دنیا دا زور او بیا د بادشاهۍ دا زور چې راشي نو ټول خلک غلي شو چې غږ نه کوو صرف دا 2 کسانې مقابلې ته ولاړو یو عبدالله ابن زبیر
رضی الله عنه او یو حضرت حسین رضی الله عنه. نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د تره زوی کوفې ته لاړ او خلکو استقبال وکړو او د سره بیعت وکړو، نو هغه خط ولیکه او خط یو قاصد له ورکړی دا مکې مکرمې ته ورسې حضرت حسین له به ورکړي او هغه کې لیکلي چې ته فورا کوفې ته را روان شه. د کوفې خلک ما ولیدل، هغه زموږ ډېر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامي نظام غوښتونکي خلک دي. د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا به موږ سره بیعت وکړو انشاءالله چې زمونږ خپل د پیغمبر علیه السلام چې کوم راوړلی شوی نظام دی او د هغه کوم دین دی او د هغه کوم عدل و انصاف دی، انشاءالله هغه نظام به جاري شي. فورا را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه خپلو ملګرو ته ووایي چې مونږ خو ځو، خو چا وله مشوره نه ورکوله. اخر کې د ده یو دوه خبرې دي. یو خبره یې دا وکړله، وایي ما خپل نیکه نبی علیہ السلام په خوب کې لیدلی دی. خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه. که د کوفې خلکو له ورلې ممکن ده چې څه ضرر به درته ګورې ورسوي چې ورنه شي دې خلکو له. هغه وایي ما یو خوب لیدلی دی، د خپل نیکه نبی علیہ السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیہ السلام راته په خوب کې فرمایلی دی، یو حکم یې راته راکړی دی، هغه حکم پوره کولو لازم. اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر خیږي او که د ما خلاف خیږي، که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم، خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم، هغې لازم. وی هغه څه وصیت دی؟ وی نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چا ته اړو په خولې وی نه چې لیکل هغه خبره ښکاره نه شوه. چېرې ده ته نبي علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي. او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله، وایي د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې د هغه وینې دی د مکې مکرمې په حرم کې توی شي. وایي که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش باره مړ شم نو دا ماله غنیمت دی، دا مرګ مې خوښ دی. خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه تویدل نه غواړم. خیر صحابه کرامو منې کاو او د هغې مقصد په دې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وځي، یو جهاد ته میدان ته وځي، نو بعضې خلک یې کمزوري مسلمانان هغې ورته یاره بس پرېږېده، لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجود دی هغه وایي خو مرګ یو مرګ دی که نه، سر ورکول یو ځل سر ورکول دي که نه، د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي، شل ځله خو مرګونه نه راځي. او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کوم وخت د انسان دپاره مقرر دی هغه وخت به د انسان نڅا خېږي، نه د هغې نه مخکې ختېږي نه د هغې نه وروستو ختېږي. دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه. قافله روانه شوه، چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته. اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ماته حالات خراب شوي دي، نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله بن زیاد، دی فورا ولېږه او دی د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ او سخت حکم یې ورته وکړ، وی وتلو سره چې مسلم ابن عقیل پرې نه دی دی به فورا مړ کړي. او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق ورته یزید ویلي چې که دین درغې نو ده ته به غږ نه کوې، ګرفتار به یې کړو ماله به یې راوړی. دی چې څنګه راغې د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی که نه، پیسو دپاره خلک دین هم پرېږدي ایمان هم پرېږدي، ډېر داسې شوي دي هر څه پرېږدي. هغه پیسې سړی دی راغې پټ راغې او بیا یو ځای کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټ سمجوتې وکړه چې زه یزید ګورنر مقرر کړی په دې علاقې، دا د هغه فرمان دی او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکړو. دا لښکر را روان دی هغه هم در سره پوهېږي. نو یا خو 18,000 کسان د مسلم ابن عقیل ملګري او یا چې ده کله بیا جومات ته مانځله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان به سره ملګري او چې کله یې خلکو ته ووایي وایي زه به د مانځه نه پس یو تقریر کوم کښېنئ، نو چې بیا شاته وکتل یو قسم یوازې موجود و، ټول د کوفې خلک دی وتښتېدل. د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو موږ پسې خطونه نور رالېږلې، تاسو موږ نور راغوښتې، تاسو ما سره بیعت نو کړې، لیکن په لاره کوڅه کې یو قسم نه ښکاره کېده. یو ته به یې لکه تا ما سره بیعت نه دی کړی، وایي بل چا به سره کړي زه څه پېژنم، بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړی، وایي ته سړی خطا کړی دی، تا ما به نه کړی بل چا به راسره کړي. دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم ابن عقیل هغه ګورنر په لاس کې ونیو، هغه خلکو چې چا راغوښتي و هغې لاس کې ونیوه او عبیدالله ابن زیاد چې کوم ګورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړه، هغه هم هغه ځای کې شهید کړ، همغه وخت سره یې شهید کړه. هغه ورته یو خبره وکړه، ورته ویې داسې کار دی چې ما خو وجنې ما مړ کړې، خو خدای دپاره د ما یو نصیحت واوره، یو وصیت مې واوره. وی څه وی؟ وی د ما دا وصیت دی چې ما پرېږدي یو خط لیکم. وی چا ته خط لیکې؟ وی حضرت حسین ته. وی څه وی ورته؟ وی هغه ته ما یو خط لیږلی دی چې فورا راشه، نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه را نه شي،
ځکه د کوفې خلک ډېر غداران ثابت شو ورته وې نه ستا خط دغه ته چېرته پرېږدمه پرې چې هغه راشي چې هغه سره همدغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ. دا د یهودیانو یو مضبوط سازش و د مسلمانانو په منځ کې ډله بازي جوړه کړله، فتنه بازي یې جوړه کړله. مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دوی په لاره را روان دي. یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېده یاره مسلم ابن عقیل شهید شو. بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو. ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو. اوس وروڼو تاسو بړه کې دا وایه یاره دا بیعت به یې کړی و که نه داسې دومره لویه خبره ده خو لاس به یې ورکړی و که نه یو اوټ به یې ورکړی و دا څه لویه خبره ده. دا به ستا ذهن کې یو خبره راځي ځان یې ولې وجه بس بیعت به یې کړی و د یزید سره څه چل کېږي چې ځان یې مړه کړه خپل بچي مړه کړل. نو وروڼو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ. زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم. یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلا له یو کوټې ته خېږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمپایه باندې هغه غل بره غلاله وخته او مثلا هغه غلا وکړله نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار نه دی. دا خو اسانه پښتو ده که نه لازما دی ورسره ګناهګار دی. که ده ورته دا پوړی نه ونیولې او ده ورله لاس نه ورکړې دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی دې که دې کوټې ته وخته او د کوټې د سر نه یې غلا وکړله ټیک ده مال د غل کور ته لاړ لیکن د آخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده او اندرمپایه ورته نیولې ده او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی. دا خو د شریعت حکم هم دی د پښتو فیصله هم ده او شرعي قانون او شرعي حکم دی. د قرنګیرونو د اوټ حکم هم دی. ګورې په دې ځان پوه کړې یو سړی ګنکپ دی یو سړی غل دی یو سړی دوکمار دی یو سړی شریعت نه مخالف دی او تا هغه له اوټ ورکړ. اوس هغه سړی ستا دا اوټ بیعت دی ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد هغه مثلا ممبر شو هغه وزیر اعلی شو هغه وزیر اعظم شو هغه صدر پاکستان شو مثلا یو حد ته ورسېد هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره حصهدار ورسره دی. مونږ خلک خو قمقل یو او قمقل ولې یو ځکه چې کوم سړي له دې اوټ ورکه مزې د هغه دي بنګله هغه جوړه کړه موټرو کې هغه ګرځي په لینډروزرو کې هغه ګرځي او ځای پر ځان له هغه نوکران د هغه دي مال د هغه دی دولت د هغه دی مزې پې هغه کوي او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړې ته دا نه شي وایي چې خدایه پاکه ما ولې رانیسي مزې خو هغه کولې سینماګانې خو هغه جوړولې دولتونه خو هغه ګټل کارخانې خو هغه جوړولې بنګلې خو هغه جوړولې خدای ما خو پکې جوارو مغه مخکنۍ ډوډۍ مور او تنیم ډوډۍ ده. الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلي دي ستا په اوټې ګټلي دي ستا په دستخط یې ګټلي دي که تا ورته اندرمپایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلا له نه وې تللی او تا ته خو پته و چې دا غل دی نو ولې دې ورته اندرمپایه نیوله. دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه و برباد کړو د معمولي او حالانکې ستا د اوټ نه خبرېږي څوک بغیر د خدای نه یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی دا خو به ته د یارې مې یو سړي سره لاس اوچت کې لاس اوچت کې نو د یارې به هم لاس اوچت کې یا ته وایي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه د یارې به مو سره موقع له لاړ شي لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تا نه خبرېږي هېڅ څوک هم نه خبرېږي والله د آخرت سره او زه یې څه دپاره ډوزمه د چا کوټه کې خو نوس خپل آخرت د بل دپاره برباد دی. دا زمونږ د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو سره جګړې بل سره جګړې یو سره ودرېږه بل سره ودرېږه همدقه ظالمان دي دقه ظالمان دي کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي او زما او ستا د لاس نه همدقه ظلم ته دا ظالمان رسېږي نو مزید دغې خلکو وکړئ په دنیا کې د هغې بچي په لویو لویو کالجونو یونیورسټو کې مفت تعلیمونه کوي او سبقونو یې مزې هغې خلکو وکړئ او آخرت پې تا تباه و برباد کړه اوس ته ووایه چې ته هوښیار یې او که ته قمقل دا خو قمقلتوب دا خو هوښیارتوب نه که یو سړي کې صلاحیت وي هغه له اوټ ورکړې نو ټیک خبره ده یو سړی دیندار دی هغه دې اوټ ورکړه نو ټیک خبره ده یو سړی صحیح مسلمان دی سوچه مسلمان دی او د قوم د هغه اوټ خدمت کولی شي وله دې ورکړه خو ټیک خبره ده لیکن یو سړی ګنکپ دی او غل دی او تا وله اوټ ورکړه د ځان یې نه ویم د قرآن او د حدیث په رڼا کې درته ویم نو دا سړی بلکل هغه غل او ګنکپ سره مستقل شریک پاتې شو کلک شریک دی ورسره. دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو هغه ته پته وه چې دی خو یو شاهي نظام جوړول غواړي دی خو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د قرآن مخالف نظام جوړول غواړي دی خو د حدیث او د قرآن پروا کول نه غواړي هغه نظام دپاره چې د دواړو جهانو سردار غاښونه مبارک شهیدان شوي دي
د احد او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي، په سونو حافظان پکې شهیدان شوي دي. خو دې تسنس کول غواړي که زه ورسره بیعت وکړم او زه وله اوږ ورکړم خو ده سره زه هم شریکېږم. لهذا دې وټ کې ځان شریکول نه غواړم، دې بیعت کې ځان شریکول نه غواړم، ځان شهادت ته رسول غواړم، خپل بچي ته وکول غواړم، لیکن دې کې قطعا ځان شریکول نه غواړم. د یزید په دې ظلم کې او د هغه په خلافت کې چرم ځان نه شریکوم. دې دپاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلي. به هر صورت روان شو د کوفې په طرف. دا ډېره اوږده واقعه ده خو زه درته هغې هغه خاص ځای نه بیانوم او مختصر یې درته وایم. یو مقام کې ولا د عبیدالله ابن زیاد گورنر جرنیل راغی، حر د هغه نوم دی، حر، او هغه سره 12,000 لښکر دی د حضرت حسین رضی الله عنه مخې له راغی. ورته یې څه کوې؟ وی کوفې ته ځم. وی کوفه کې څه کوې؟ وی د کوفې خلکو ما له خطونه راجېږلي دي، وی کوفې ته نه شتلی. وی څوک وی به داسې به کوې چې زه د لاس په لاس نیسم پرېږدم دی نو یزید له به دې بوځم. حضرت حسین رضی الله عنه دی داسې چېرته کېدی ما به د کوم ځای نه وی دې لاس نه ودې نیسم. وی دا د نبي علیه السلام د نوسي لاس دی، دې له به ستا لاس اله راځي چې د ما د سر نه د تنې نه سر جدا شي او تر څو چې د ما په تنې پورې سر پیوستي نو د پیغمبر علیه السلام د نوسي لاس له د یزید یا د هغه د ګورنر یا د هغه د یو فوجي لاس نشي را رسېدی. هغه بهادري چې کوم په علي صاحب کې موجوده وه خو بچو کې به خامخا هغه بهادري موجود دی. قصه ډېره اوږده ده رونو، مختصره دا ده چې د کربلا یو میدان دی او هغه د کربلا میدان ته کې دوی دواړه فوجونه یو بل سره دیره شو او بیا دا چې موجوده د محرم کم 10 تاریخ دی په دې 10 تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت چې دنیا کې یو قیامت و هغه د قیامت واقعه پیښه شوه او دې ته خبره ورسېدله چې د اهل بیت چې کوم د هغوی خیمې وې د هغې د خیمې نه ګیر چاپېره خندقونه وکنېستل او اور یې ورته بل کړ او چې کوم د فرات د دریاب اوبه دي په هغې باندې خلک مقرر کړل چې ګورې پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کوې، پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کوې تر دې حده پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دیم وروستو راځي او د حضرت حسین سره ملګري کېږي. وی باس ما نه ظلم شوی زه هم د ده ملګري کېږم او بیا دې پاسي او خلکو ته اعلان کوي ای خلکه یو تپوس ته نه کوم. وی تاسو نه دا تپوس کومه چې د یزید د مور نوم سمیه دی، وی د سمیې زوی غوره دی او که د فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی. دا یو جواب خو راله راکړې که نه، لیکن دې جواب خو څوک ورکولی شي؟ چا غږ نه کو. وی ښه یو تپوس د نه بل کوم، وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبي علیه السلام په نوسو باندې بندي کړي دي. وی دا تپوس د نه کوم چې د فرات د دریاب اوبه سپي او خنزیران څکي که نه څکي. وی کمې اوبه چې سپي څکي او کمې اوبه چې خنزیران څکي، افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړي دي. یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلماني وي، بلکې مسلماني خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي که دې مسلمان نه وي نو ړه کې به یې رحم راشي. انسان کې انسانیت وي نو ړه کې به یې رحم راشي. زه حیران په دې یم چې د دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته. بیا ورته حضرت حسین رضی الله عنه راپاڅېده او هغه تیلی یې ورته وښولې. وی دا پلانکې سړی شته، فلانکې شته، فلانکې شته، فلانکې شته، نومونه یې واخېستل. وی دا 2 تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې راجګلي دي نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نه شوه کولی زه هم دلته راغوښتم ولې پرېږده مکه مکرمه کې ناست وم خپله دغه مقابله به مې کړې وه هلته مې قوم وم هلته مې خلک وم دلته هم زه راغوښتم ولې. لیکن دې ظالمانو ګورې د هغې جواب هم وله نه ورکو او دقه یو خبره وه وی پرېښودل دې نشته یا به د یزید له لاس نیولې بوځو د هغه بیعت به در نه اخلو او که د هغه بیعت نه کول غواړې نو بیا مونږ پیشه ته پیشه. حضرت حسین رضی الله عنه ورسره اخر هم د دې محرم په 10 تاریخ باندې جهاد شروع شو، هغه غزا شروع شوه او داسې مضبوط جهاد او شروع چې د هغې تاریخ لیکل نشي کولی، د مسلمان ژبه د هغې وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبي علیه السلام د خاندان 2 یا انسانان 2 یا سړي 2 یا چې پکې ماشومان مو په هغې سړي مو دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو 2 یا کسان او د پیغمبر علیه السلام د خاندان څوک د فاطمې رضی الله عنها د لور زامنو او څوک د زوی اولاد دی، څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی، څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی. دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او د هغې د هغه بچو او د هغه ماشومانو دا ویرې په دې میدان کې داسې توی پاتې شوې لاس لی ځان ورنه کونې ورسره بیعت وکړو ټول خاندان یې لو کړو تر دې حده پورې چې حضرت حسین رضی الله عنه خور ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ورله راله او د خپل لور ته نصیحت کوي وی ورورې داسې کار دی یو خبره درته کومه ځان مه وژنه او پرېږده دا بیعت ورسره وکړه
او ته به ګوره ځان هم مړ کې او دا ټول به مونږ مړه شو. هغه ورته وایي زینب وایي داسې خبره ده چې مرګ خو د انسان دپاره یو ځل مقرر دی. که زما مرګ په دې میدان کې لیکلی شوي نو خامخا به زه مرم، او که زما مرګ نه لیکلی شوي د دنیا طاقت هم باندې شي وجلی. وایي په دې د ایمان شته وی وایي د ما دپاره خو مرګ خوشحالي ده. وایي د خپل پلار علي صاحب سره به میلاو شم، د خپل لور حسن سره به میلاو شم، او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شم. او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پوروالی به زه خامخا کوم. دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کېدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوی په خوب کې ولید. وایي د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې لوتې دي او په دې ږیره مبارکه کې هم دوړې لوتې دي. وایي ما ورته وایي چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبي علیه السلام کېنه دا ولې تاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ګیره مبارک هم ببر دي او سر او ګیره کې هم دوړې دي دا ولې؟ وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا. مشکات شریف کې دا حدیث دی چې ای خورې تا خوب کې ولیدم اوس دې وخت کې د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی هغه ځای نه راغلی. دا مشکات شریف کې واقعه ده. بلکې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته حضرت جبریل علیہ السلام خاوره وښوله، سره خاوره یې راته وښوله او یو شیشه کې ما ته وینه وښوله. ما ورته چې دا خاوره ده سره دا وینه سره سره وایي دا هغه وینه ده دا هغه خاوره ده چې په دې خاوره به دا وینه تویېږي. لکه دا وینه د چا ده؟ وایي دا ستا د نوسي د حضرت حسین وینه. دا مخکې نه پیشنګویۍ شوي دي او دا خدای پاک دنیا یا عالم ته ښیي چې د باطل د مقابلې دپاره د نبي علیه السلام بچو غوندې نیازبینو شخصیاتو قرباني ورکړې ده. دارنګې هر مسلمان له پکار دي چې د حق په ملګرتیا کې او د باطل مقابله کې قرباني ورکړي. هر یو مسلمان له پکار دی د باطل مقابله کې کلک ودرېږي. به هر صورت هغه 2 یا کسان یا 3 یا کسان شهیدان شو او د هغې لاشونه په دې ځمکو باندې پراته دي، نه د هغې د کفن درک شته نه د غسل انتظام شته، بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه سرم قلم کو، سر یې پرې پرې کو او ګورنر لی بوته او دا زنانه غریبانان خپې بلخپې په دې لاشونو کې منډې وایي او قسم دی هغه الفاظ زما خولې له نه راځي چې حضرت زینب رضی الله عنه په هغه موقع کوم اوازونه کړي دي چې زما نیکه افسوس او ارمان چې ستا د خاندان کم هغه بچي دي او کم نوسي دي لږ د دوی د دې قتل او د دې خپل امت دې ظلم ته خو دې وګوره که د نبي علیه السلام د یو امتي به د هغه نوسي له لاس ورشي نو هم د انسان لاس به م وله ورنشي. راشه د دې خپل امت دې ظلم ته خو دې وګوره که او د قیامت په میدان کې هغه انسان چې د پیغمبر علیه السلام په نوسي لاس اوچت کړي د نبي علیه السلام د شفاعت امید به څرنګې ولري، په کومو سترګو مخامخ به پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي. بیا چې عبیدالله بن زیاد دی ور مخامخ حضرت زینب یو پکې یو ماشوم بیمارو هغه حضرت علي زین العابدین دی رکوټ یو ماشوم و بیمارو دی پکې بچ پاتې شو. دا قافله کله وروستله هغه ګورنر ظالم وی دا ښځه څوک ده؟ وی دا جي زینب ده. وی دا څوک ده زینب؟ وی دا د حسین خور ده د فاطمې رضی الله عنها لور ده. پیړه دې یخ شو او ورته وایي زړه دې وی یخ شو؟ هغه ورته وی اوړه مې یخ شو. وی ولې دې زړه یخ شو؟ پیړه مې په دې یخ شو خوشحاله شوم چې زما پلار او زما ترونو زما د خاندان خلک زما نیکه او زما پلار له ورورسېدل. وی ستاړه یخ نه شو، ستاړه به هله یخ شوي چې زما پلار زما رور او زما ویرونو زه د یزید سره بیعت کړی وی هله به ستاړه یخ و خوړه مې دله یخ نه کوئ. نو دې څه وایي یاره وی خو حقیقت تا دې ما ته پته ولګېدله چې ته د ډېر بهادر سړي خورې او د بهادر انسان جوړې. دا ورته وایي ښځه کې به څه بهادري وي خو حق خبره مې ستا مخکې وکړه. وی دا بله لږ څوک دی؟ وی دا د حسین رضی الله عنه زوی دی. وی ښه ډېره له سنګجم دی پاتې شو او جلات ته حکم وکړي دې فوراً مړ کا. او ورته یو وصیت کوي ټیک ته چې ما وجنې بالکل ما مړ کا، زه به ستا مرګ ته تیار یم، خو یاره یو درخواست ته بس کوم. ته ګورنر یې دې وخت کې ستا لاس کې اډر دی چې څه کوې کولی شي خو یو درخواست ته کوم. وی څه وی؟ وی داسې کار دی چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده، دا ماشومان یې زنانه دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی او د هغې خاندان ګلونه دي. د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته، بې دوی زنانو نه د نبي علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته. نو ما که مړ کې مړ مې کا خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومان او دا جینکې او دا زنانه دا چېته د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه یا دې عزت لوټ نه شي، د دې د سر نه څادر لر نه شي. دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغی. وی ښځه ټیک ته تا پرېږدم دې لپاره دې نه پرېږدم دې لرې پرېږدم چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي.
او بیا هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سر راواغېشي او چوکه ورسره وه او د شونډو له به ور داسې رابروله داسې به ورته رابروله. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه صحابي دی، دغه مقام کې موجود دی. عبیدالله ابن زیاد ته وایي عبیدالله ابن زیاده وی زما د قسم په خدای او وایي څه بد شکله داسې ورته وایي حسین صاحب ته وایي زما د قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وې دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی، د نه ښکلی شکل نن په مخ د ځمکه نشته. او وی زما د قسم په خدای وي چې کومو شونډو له ته چوکه رابرول غواړئ وی ما په دې سترګو د ما د په خدای قسمي چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی دی چې په دې شونډو باندې خپلې شونډې ښودې دي. او دې هلک ته نبي علیه السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې کوم ځوانان په دنیا کې مړه شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي. ما په خپله نبي علیه السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې په خپلو غېږو کې نیولي دي او په خپلو وجود کې ځان سره نیولي دي. یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له ګزارونه ورکړي. هغه قافله بیا بوتلله یزید له، خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضی الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی او هغه بیا ګورنر ته خبرې هم کړې دي وایي بدبخته تا ته خو ما دا نه ویلې چې تا دا مړه کړه، ما خو تا ته وایي چې دا جمدي ونیسه او مال یې راوله. دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبي علیه السلام ټول خاندان او ټول بچي او د هغې خاندان دی بالکل ختم. ځکه څومره چې د نبي علیه السلام خاندان او په هغې کې نارینه خلک ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضی الله عنه د بچي نه. رونو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره یو لوی د عبرت واقعه ده او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانغېشته. دا د عبرت یو لویه واقعه ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی؟ صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې او د یو تاسو ته چې یو معمولي شی ښکاري هغه معمولي څیز څه دی؟ یو جابر باطل له د بیعت لاس یې ورنکه، یو جابر باطل له خپل اوټ ورنکه او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو. نن موږ به هم خپل حال ته وګورو چې آیا د نبي علیه السلام او د هغه د بچو په نقش قدم څومره پورې موږ مزل کړی دی، څومره پورې پې کوو څومره پې نه کوو. رونو د یهودو دا سازش و، د مسلمانانو جنګول او اهل بیت بربادول دا د یهودو سازش و. نن هم خفه کېږئ ما صفا خبره درته کومه، نه د چا نه یره کوم نه د چا نه ترخه کوم، صافه خبره درته کوم چې نن هم زموږ په پاکستان کې کوم پروګرام شروع دی او موجوده چې کوم زموږ حکومت شروع دی دی کې هم د یهودو سازشونه مکمل روان دي. کلک د یهودو سازش دا روان دی ځکه چې څومره تاسو ته پته ده چې څومره وزیران په موجوده حکومت کې اخیستلی شوي دي اکثر د انجیو سره متعلق دي. بعضې وزیران دي هغه د یو تنظیم سره تعلق لري، بعضې وزیران د بل تنظیم سره تعلق لري. او تاسو که اخبار پرون کتلی، پرونی اخبار که تاسو کتلی پاکستان، تاسو وګورئ چې د پاکستان وزیر خارجه په لندن کې د بی بی سی له کوم انټرویو ورکړې ده نو ډېر افسوس دی، افسوسناک خو افسوس دا دی علما راپاسي چغې ووایي منډې ووایي منډې ووایي هغه بل بدبخت او نواز شریف نو خدای پاک د طالبانو ازار وو نو دغه دی د جیل کوټې ته خدای پاک وردن نه کړ. نور اسم نو خو د علماو او د طالبانو ازار هغه به هم وی په مدرسو کې دهشتګردي کېږي، مدرسو کې بمونه دي او هغې کې ټریننګونه ورکېږي. نو خدای پاک وله حقه د طالبانو سزا ورکړله او نن د جیل په کوټه کې پروت دی. یا وزیر اعظم او مینډیټ ورته حاصل دی او صاحبه زه د پاکستان هغه هم یو امیر المؤمنین ځان نه یو شاهي سلطنت او سټیټ یې جوړول غوښتل، لیکن هغه د طالبانو ازار و، د دیني مدرسو ازار و، نو کم طرف ته لاړ د جیل په کوټه کې بند دی. لیکن علما را پاسېدل د هغه هم کلکه مقابله یې وکړه او تاسو ولیدل چې د امریکې سره سر وجنګو. خدای پاک کوي څه بس د دې پاکستان په قسمت کې به اسلامي نظام نه لیکلی شوی. جرنیل کاکا به خدای راوست، د جرنیل کاکا د خولې نه د اسلام نوم نه خېږي. تاسو به چې د خبرونو کې ټکي د اسلام د خولې نه نه اورېدلی. او دویمه خبره رونو درته ووایم هغه دا ده چې دلته جرنیل کاکا یو څه وایي وزیر خارجه بل څه. جرنیل صاحب وایي د هغه کولاو اعلان دی چې یاره په دیني مدرسو کې دهشتګردي نه کېږي. تاسو به اورېدلي او دا اعلان کوي چې د جهاد او دهشتګردۍ کې فرق دی، جهاد جدا شي او دهشتګردي جدا شي دی. او وزیر خارجه چې په بل بی بی سی له کوم انټرویو ورکړې ده اخبار وګورئ هغه څه وایي. هغه وایي یاره دیني مدرسو کې چې کوم دهشتګردۍ کېږي وایي چې موږ لاړ شو دا به فوراً بندوو. زه چې لاړ شم دې لپاره به زه فوراً پروګرام کوم او د اسامه لپاره به هم زه د افغانستان سره خبره کوم، کوشش به کوو چې دا موږ امریکې ته حواله کړو. مې ستا پلار به راشي او د اسامه په حق کې به خبر وکړو. دته خو رانږدې شه او دیني مدرسو باندې ولې ته الزام لګې؟ د خدای خاطر وکړې، د پیغمبر د حدیثو او د خدای د کتاب ځمکې پورې خندا مه کوې ظالمانو. ګورې تباه بچې
دینی مدرسو کې څه کېږي؟ خو د نبي اسلام حدیث بیانېږي، د خدای قرآن پکې بیانېږي. دا چیلنج دی د دنیا کافر او د دنیا مسلمان ته چې یو دینی مدرسه دی په پاکستان کې داسې وښیي چې هغې کې ټریننګ ورکېږي د دهشتګردۍ، نو بنده دي کې که نه. راشئ تاسو دا مدرسې وګورئ، تاسو په علاقه کې پېښور کې جلاله کې ځای په ځای شته که نه؟ کومه یو مدرسه کې ټریننګ ورکولی کېږي؟ کومه مدرسه کې دهشتګردي کولی کېږي؟ راشئ که نه هغې خو څه څوکیداران نشته چې تاسو ورتلی نه شئ، خو چې چاپه پې ووهئ وګورئ کومه مدرسه ته تاسو ته ښکاري نو بند یې کړئ که نه. د دهشتګردۍ څوک دغه کوي، حمایت کوي، هر یو سړی د هغې مخالفت کوي. او موږ به درته وښایو چې ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې دهشتګردي کېږي. موږ درته ښولی شو، هغه عسکرې درته موږ ښولی شو چې کومو کې کلاشنکوفونه او کم کې د دنیا ګنده هلکان د تعلیم په نوم باندې دي او په هغې کې ناست دي او تخریب کاری کوي. خو ستاسو په کالجونو یونیورسټو کې کېږي، دیني مدرسو کې نه کېږي. نو ما له په دې ډېر لوی افسوس راشي او ډېر خفګان راشي چې ظالمان ګوره دیني مدرسه کې خو دا زمونږ د دین او زمونږ د عقیدې تحفظ کېږي، دین ښودلی کېږي، د پیغمبر علیه السلام سنت ښودلی کېږي، د نبي اسلام حدیث ښودلی کېږي، قرآن ښودلی کېږي. او تالته کې د امریکې د خوشحالول هغه امریکا چې پرون درله راغی او دله په خوله کې متیازې وکړې، کلینټن در سره څه وکړله؟ راغې په خوله کې درته متیازې وکړه درنه لاړ، ته د هغه د خوشحالو دپاره لاړې لندن ته او د هغه د خوشحالو دپاره وې دیني مدرسې به بندې کو، دهشتګردۍ به بندې کو، دا به وکړو، اسامه به تا ته حواله کو، دا چغې مې نواز شریف هم واله دې دې را نږدې شي یو دیني مدرسې ته، دې دې اسامه ته یو فوټې قدم ور نږدې کړي چې پته ورته ولګي. اساسانې خبرې خو نه دي. مسلمان د خدای پاک کرم دی او د خدای رحم دی، دا مونږ ازمایولی دي چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري، کدی پیپل سره تعلق لري، کدی نیشنل سره تعلق لري، کدی جماعت اسلامي سره تعلق لري، کدی بلې پارټۍ سره تعلق لري، خو چې د عقیدې او د دین مسله ورته ورمخکې شي نو د خدای کرم دی، دا مونږ ته معلومه شوه چې دا ټول بیا د مولا شاته ولاړي. دا مونږ معلومه کړه. د امریکې په مقابله کې دا خلک مو وکتل، د کشمیر د جهاد په سلسله کې دا قوم بیا مونږ کتلی دی. د عقیدې په بنیاد کې شکر د پاکستان په خلکو کې بیا د اسلامي اخوت او ورورولۍ رشته بیا شته، داسې شته، نورو ملکونو کې نشته، پاکستان مسلمان کې دا شته. نو بهر صورت رونو دا خبره ده. او یو بله ناره دوی لګوي، هغه دا لګوي وی یاره وی په اسلام کې انساني حقوق وی مسلمانان انساني حقوقو ته نقصان رسوي، د انساني حقوقو ته نقصان رسوي. زم د انسان څه شی دی؟ دوی انسان چاته وایي؟ دا په چیچنیا کې چې کوم مسلمان تباه شو او د چیچنیا په مسلمان چې کوم اور بلیږي د انسانان نه دي؟ د دې د حق تا سره غم نشته؟ دا چې کوم په عراق کې تا د مسلمانانو بیخ وویسته د انسانان نه دي؟ کشمیر کې چې کوم انسانان مسلمانان مري د انسانان نه دي؟ فلسطین کې او په دې نورو ملکونو کې چې کوم انسانان مري نو د انسانان نه دي؟ د هغې غم د سره نشته. افغانستان کې چې ښځو ته طالبانو کړونې په سر کړل نو یره د انساني حقوقو ته نقصان دی. ولې ښځو ته یې پرده ورکړه؟ موږ وایو دا خو زموږ اسلامي نظام دی، زموږ د اسلام غیرت هم دا دی چې ښځه به په کور کې په پرده کې ناست دی. نو زما د اسلام غیرت چې زه په خپل غیرت باندې غیرت کوم او په خپل دین غیرت کوم او ښځې ته پړونې په سر وم، نو ته دا انسان د حقوق نقصان دی. حقوق دې ته ویلي کېږي لکه تا چې دل وویست په دنیا کې. بهر صورتونو د دې متعلق زموږ علما کرام و حضراتو دا ستاسو دپاره فخر هم دی، ځای په دی بیا جلسې مقرر کړي لکه څنګه چې مخکې د امریکې په مقابله کې مولیان صاحبان راووتل او جلسې مقرر کړې، تاسو ټول ورسره حمایت وکړو او خدای پاک د امریکې نه د کابل نوم هېر که. ګورئ د اسامه باندې یا په کابل حمله وه یا ته هغه نوم بلکل هېر شو ځکه د مسلمان قوت او روب یې ولید. دغه رنګې اوس د امریکې د دې موجوده سکیم متعلق بیا زموږ علما کرام میدان ته راوتي دي او دی په دې جلسې مقرروي. نو د چارسدې په مدرسه کې راتلونکي د ګل په ورځ باندې 2 بجې د ماسپښین د مانځه نه پس همدغه زموږ د مولیانو علماو صاحبانو جلسه ده او تاسو د هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ نو په دې جلسه کې خامخا شرکت کوئ. کوم ځای کې چې جلسه وي، ولې چې امریکې ته او کافرو ته او د هغوی چې په دې ملک کې کوم دغه دي دا څه پیټوګان دي چې هغوی ته دا پته ولګي چې یاره که موږ د اسلام خلاف څه کار کول غواړو نو مسلمانان په موږ باندې پوه دي او هغوی ویښ دي، بیدار دي. مسلمان د کافر مقابلې ته هر وخت تیار ناست دی چې دا هغوی ته دا خبره معلومه شي. نو انشاءالله چې دا به زموږ او تاسو دپاره یو جهادي عمل وي. انشاءالله راتلونکي 19 تاریخ د ګل په ورځ ماسپښین مانځه نه پس د چارسدې چې کومه دننه مقبره کې اسلامي مدرسه ده هغې کې دغه پروګرام دی. دا چا یو څو سوالونه کړي دي چې د جمعې په ورځ باندې د خطبې په دوران کې مقتدیانو له څرنګې ناسته پکار ده. نو ناسته خو په هره طریقه کې ناستېدی شي، لیکن د اتحیاتو په شکل کې ناسته د خطبې په وخت کې سنت ده. او خطبه چې دا کم وخت کې بانګ وویلی شي، دا اوس چې کم بانګ ویلی کېږي دې نه پس خطبه شروع کېږي.
تر د مانځه پورې. نو دې دوران کې د التحیاتو په شکل کې ناسته سنت ته، او که په هغه شکل سړی کینې دي اسم کینې نو خیر دی، خو خبرې کول پکې ښه نه دي بلکل. بلکې دې کې تسبیح اړول هم ښه نه دي، بلکې دې وخت کې نفل کول هم ښه نه دي. او چې دا کوم بانګ ویل کېږي د خطبې، د دې بانګ جواب هم نشته. بعضې خلک دې بانګ سره الله اکبر الله اکبر جواب کوي، دې جواب په پړه کې یو سړی کوي کولی شي، په خولې د دې جواب هم نشته. او دا دې کې دا چې د خطبې د اذان جواب صحیح دی که نه دی مقتدیانو له؟ نه، د خطبې د بانګ اذان دغه جواب چې دی په ژبه کول نه دي پکار، لکې کول پکار دي. دا خطبه د 2 رکعاتو په ځای ولاړه ده. د ماسپښین 4 رکعات دی، 2 رکعاته د جمعې شو، د 2 رکعاتو په ځای باندې خطبه ولاړه ده. لکه څرنګه چې په مانځه کې کم عمل منع دی او په مونځ فاسدېږي، نو خو په خطبه کې هم هغه عمل مکروه دی، د هغه نه ځان ساتل پکار دي. نو دا یو ملګري دعا غواړي چې زه مریضه مې یم، قرضدار مې یم، زه ځمکه مې شته لیکن هغه چا سره بنده ده، دعا غواړي. نو خدای پاک دې ورته د ده چې څه حاجتونه وي الله دې ورته پوره کړي، او دې بیمارۍ نه دې وله خدای پاک شفا ورکړي. بعضې خلک د سهار د مانځه په وخت کې سنت کوي، دا سنت کول یې درست دي او که نه دي. دا مسله تاسو یاده وساتئ چې د سهار جمع ولاړئ او یو سړی راشي هغه سنت نه کړي، نو سنت کولی شي، خو داسې ځای کې به سنت کوي چې د امام قرت نه وري. دلته به جمع ولاړئ، هلته به دې سنت کوي، دا ښه خبره نه ده. جمع چې کوټه کې ولاړئ نو ته بار سنت وکړه، او که جمع بار ولاړئ یو ګوټ ته راننوځه ته په کوټه کې خپل سنت وکړه. نو سنت داسې ځای کې کول پکار دي. او تر څو چې د یقیني چې د 2 رکعات موندې شم او 2 رکعات ته رسېدی شم، نو تر هغې پورې دې خپل سنت کولی شي. او چې د پوره یقین راشي چې یاره زه خو 2 رکعات نشم را لاندې کولی، نو بیا دې سنت پرېږدي او امام سره دې په جمع کې شریک شي. او چې دا سنت پاتې شي د هغې څه حکم دی؟ نو که دا سنت د سار د یو سړي نه پاتې شو، نو بیا د سار مانځه پسې فوراً به سنت نه کوي. ځکه امام محمد رحمت الله علیه مذهب دی او هغه ښه دی چې کله د سار د نور راوخېږي، د نور خطو نه پس د هغه 2 رکعاتو سنتو قضا وکړي. د سار د مانځه نه پس تر نور خطو پورې هېڅ قسمه سنت او نفل نشته. قضا مونځ کېږي، سنت نفل نشي کولی. او د نور د خطو نه پس بیا یو سړی هغه که هغه سنتو قضا کوي نو بهتره ده. دعا کوئ چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي، او الہ العالمین موږ له د دنیا او د آخر د نبی علیه السلام د اتباع د زندګۍ توفیق راکړي. یو زنانه ده، هغې څه دعا غوښتلې ده او څه مشکلات دي ورته، دعا ورته وکړه چې الله تعالی د هغې هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي، او چې څه حاجتونه دي الله تعالی دې ورته هغه حاجتونه پوره کړي. بعضې نورو ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي چې یا دعاګانې غوښتې دي، الله تعالی ته دعاګانې قبولې کړي. دا دعاګانې وکړئ چې زمونږ په دې ځمکه خدای پاک د قرآن او د سنت نظام راوستلی کړي، او د مسلمانانو منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي. څومره د کفر دنیا چې ده، ټولو نه مخکې خو موږ دا دعا کوو چې الله تعالی ورته هدایت نصیب کړي، او که هدایت یې په قسمت کې نو خدای پاک یې په خپل قهر تباه او برباد کړي. که په کورونو کې الله زمونږ مریضان دي، په هسپتالونو کې مریضان دي، الله ټول له شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي خدای ترې قرضونه کړه.